سلامونه استاد محترم، جوړ تکړه په خیر. استاد محترم، په شعر باندې ژبه غني کېدای شي او که نه؟ وعلیکم السلام، استاد دی خیریت دی کراري دی. ولا ژبه بالکل په شعر ولې نشي غني کېدی. د ژبې په غنا کې څو شیان نقش لري. که یوازې د هغې راواخلو، مثلا علوم یې راواخلو، څو یو رسمیات او رسمیات ژبه په رسمیاتو کې استعمالوي که نه، بیروکراسي کې استعمالوي. بل مثلا علوم چې دي لکه دغه لکه مثلا طبیعي علوم دي، اجتماعي علوم دي، د نوي نوي اصطلاحات را پیدا کېږي، د سره ژبه غني کېږي او پراخېږي. همدغه شانتې په شاعرۍ کې، د ادب پوهنه کې او په ادبیاتو کې هم، او ممکن د وخت په تېرېدو سره ځینې شاعري کې چې کوم استعارې رامنځته شي، بل هغه بیا دغه شي په سومانیزو کلمو باندې بدله شي، ژبه ورسره غني شي که نه. خو البته د شاعرۍ د ادب په غنا کې عمر ډېر نقش نه دی لکه موږ تاسو چې تصور کوو، نو دغه شانتې کېدلی شي.